سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. جاوید شاه درمان یم. زما خوا کې ولاړ شیر آغا دی، د صوابۍ کې د مانیرۍ سره تعلق ساتي، ښه شعر لیکي. بس زړه مې غوښتل چې د ده نه څه شعرونه ریکارډ کړم، نو تاسو یې راسره واورئ. شیر آغا ډېره مننه درمان صاحب چې زمونږ شاعري مو د ریکارډ کولو ور وګڼله. یو ځل بیا یو جهان مننه. مهرباني. بس یو دوه درې غزلې ده به ته ارشاد کوڅه په کوڅه ګرځي څه بلا سړی خواره، کوڅه په کوڅه ګرځي څه بلا سړی خواره، دا خلک خو رښتیا شو والله سړی خواره. او دې خلکو سوال وجلی دی، دا خلک شعور وجني. دې خلکو سوال وجلی دی، دا خلک شعور وجني. جوړېږي به د دوی نه خامخا سړی خواره. او وتلم په بیا بیا د انسانانو په لټون، وتلم په بیا بیا د انسانانو په لټون، راتلل به راله مخې له بیا بیا سړی خواره. او سینګار سینګار رنګین رنګین ظاهره څومره ښکلي، سینګار سینګار رنګین رنګین ظاهره څومره ښکلي، اوسېږي دلته څومره ناشنا سړی خواره. او ډېره مننه. او داږدي چې هر قدم، داږدي چې هر دم هر قدم په مخ کې انسانان دي، داږدي چې هر دم هر قدم په مخ کې انسانان دي، داږدي چې هر دم هر قدم په شا سړی خواره. او راځه چې یو بل وچیچو د یو وجود حصه شو، راځه چې یو بل وچیچو د یو وجود حصه شو، راځه چې مړه مونږ هم شو اشنا سړی خواره. او تر څو چې د دې جهل د تیرو نه وتې نه یو، تر څو چې د دې جهل د تیرو نه وتې نه یو، نسلونه به زمونږ وي شیر آغا سړی خواره. ډېر ښه دی. او دا بل دی چې استغفار والا شعرونه هم راته ووایه. د بعضې خلکو خصلتونه استغفار، د بعضې خلکو خصلتونه استغفار، او کدونه څومره لوړ لوړ او فکرونه استغفار. او د یو کتاب منونکي دي، د یو منزل کاروان دی، د یو کتاب منونکي دي، د یو منزل کاروان دی، کوي د یو بل څومره نفرتونه استغفار. او واغزه بس که غلی شه ستا هر دلیل چې اورم، واغزه بس که غلی شه ستا هر دلیل چې اورم، راځي مې داسې ذهن ته سوالونه استغفار. او د خور جایداد دې ضبط کړو امیر صاحب محترمه، د خور جایداد دې ضبط کړو امیر صاحب محترمه، په دې پیسو به اوس کوي حجونه استغفار. او جنت ته ستا د تلو جواز به څه وي چې ټول عمر، جنت ته ستا د تلو جواز به څه وي چې ټول عمر، لټۍ په ښکلاګانو کې کفرونه استغفار. او ته وینې د هوا د لور په سر لوپټه نشته، ته وینې د هوا د لور په سر لوپټه نشته، ای خدایه ستا دې څومره ډېر کورونه استغفار. او هم تور هم سور هم سپین هم شین دا څنګه امتزاج دی، هم تور هم سور هم سپین هم شین دا څنګه امتزاج دی، په یو مخ باندې دومره ډېر رنګونه استغفار. او اوس خدای دې رحم وکړي شیر آغا بنده ما هم بس، اوس خدای دې رحم وکړي شیر آغا بنده ما هم بس، مات کړي د ډېرو ډېرو زړونه استغفار. او شیر آغا ستغه دغه یو شعر پسې راله دغه یو دوه شعرونه دي زما چې تګ د دوزخو جنتونه نو، زه پې ورتلم خو د یار پلونه نو. او یو بل شعر د یاره نه هېر شه، خو دغه ستا بلا ډېر کورونه استغفار پسې وایي چې شعر مې ذهن نه ووته، خو زه ته دا غزل ووایه کېدای شي زما ذهن له بیا راشي. مننه. دا یو رومانوي غزل دی، ارشاد. وایي ورته حیران 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 شي سړی، ورته حیران 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 شي سړی، د بعضې خلکو چې قربان 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 شي سړی. او دغه د مینې ټوکې مه کوه، دا ټوکې نه دي، دغه د مینې ټوکې مه کوه، دا ټوکې نه دي، اکثر په ټوکو 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 کې جانان شي سړی. او تله جانانه په مفهوم د جانان نه پوهېږي، تله جانانه په مفهوم د جانان نه پوهېږي، جانان هغه وي چې د زړه چاته ګران شي سړی. او نه ته ترې څه غواړې، په څه دا تقسیمونه کوي، نه ته ترې څه غواړې، په څه دا تقسیمونه کوي. واغزه ښه نه ده چې صرف بس انسان شي سړی. او ستا تخلیقات خو یو د بل او بل د بل نه حسین، ستا تخلیقات خو یو د بل او بل د بل نه حسین، بعضې تخلیق ته خو د ربه سرګردان شي سړی.
او شیراغا خدای کو کده ناست هم قابل وي زمون شیراغا خدای کو کده ناست هم قابل وي زمون مونږ ولګه مینه صور کو اسمات شي سړی ډیر خو هغه شیرونه داسې دي کنه شیراغا وای چې په وینو رنگ د پښتنو کور یم هاي د رنگ حادثو کور یم او زه د آباد جمعتونو ښار کې د یو مزدور بي دروازو ډیره مننه شیراغا ډیره مننه